د لوبغاړو او کندهار کرکټ امریت ترمنځ د اوږدو جنجالونو وروسته د نن پر همدې لوبغالي د 18 کلبونو ترمنځ د انټر کلب سیالي راپیل شوې. کندهار کرکټ مسؤلین وایي یا د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولې او د لومړي ځل لپاره یا د سیالۍ په 500 ورځې بڼه ترسره کیږي. موخه هدف دا دی چې دغه سیالۍ غوره لوبغاړي به دوهمه درجه ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ دا ځل د نورو کلونو په پرتله توپیر لري او دا ځل د یو ورځنۍ سیالۍ په بڼه باندې ترسره کیږي، ځکه نورو کلونو کې دغه سیالۍ د 25 اور او 16 ورځې سیالۍ په بڼه وي. خو دا ځل د دې لپاره چې لوبغاړو ته پکې پوره چانس ورسېږي، هغه لوبغاړي چې بالینګ کوي فراورونه بالینګ وکړي ډېر چانس ورسېږي، هغه لوبغاړي چې توپوهنه کوي یا بیټینګ کوي هغوی ته هم پوره چانس ورسېږي. نو دې لپاره دغه سیالۍ د کورني کرکټ د پلان مطابق دا ځل په ټول هیواد کې د یو ورځنۍ سیالۍ په بڼه ترسره کیږي. دغه سیالۍ یو موخه هم همدا ده چې لکه څنګه چې مخکې ویل چې لوبغاړي ځینې دوهمه درجه ولایتي سیالۍ ته لاره پیدا کړي، غوره لوبغاړي، او که څوک خدای مه کړه دغه سیالۍ څخه محرومه سي پاتې سي نو ښکاره خبره ده چې هغه لوبغاړي چې لوړ لیول کرکټ یې کړي نو د هغوی لپاره به دا بد خبر وي چې هغوی به په دا ځل په دوهمه درجه ولایتي سیالۍ کې نه وي. نو دې دغه سیالیو کې هغه لوبغاړي چې دا روان کال کې د درې ورځنۍ سیالۍ ترې ډېر ترسره کړي د کورني کرکټ، یا یې قشتېپه ملي شل اوريز سیالۍ کې برخه اخیستې او یا په لسټي کې سیالۍ کې اوس لوبېږي او یا هم فرست کلاس کوي. د هغو لوبغاړو لپاره مهمه نه ده چې په دغه سیالۍ کې برخه واخلي. هغه لوبغاړي چې نوي دي، ځوانان دي، داسې اوس کرکټ خپل پیلي، د هغو لپاره به د کلب لیول سیالۍ هغه پیل دي، هغه اساس دي. نو که هغوی که دغه لیول سیالۍ ونه کړي نو هغوی به د خپل هغه مخته تګ چانس مخ خپله نیولی وي. او دغه تر څنګ لوبغاړي بالکل اماده دي، پوره چمتووالی ورته نیولی دي. که تاسو وګورئ په دغه لوبغالي کې دا یوازې نه کلب لیول سیالۍ ته بلکې هر ډول سیالۍ ته اماده دي. آوټفیلډ ډېر څه تیز شوی دی، ځکه چې په دې باندې څو ورځې راهیسې کار روان و، وکټ ډېرې جوړې شوي دي. نو د هغه تر څنګ پوره چمتووالی مې نیولی دي. او سره په څنګ کې د راتلونکي پلانونو په اړه دومره ویلی سو چې موږ د دوهمه درجه لیګ لپاره پلان لرو چې په دې کال په جریان کې ترلاسه کړو. البته موږ د دوهمه درجه لیګ لپاره پلان لرو چې په دې کال کې ترسره کړو. د هغه لپاره د اوس اخته یو چې د کورني کرکټ هغه د لیګ یونیورسټي چې کومه څانګه ده د هغې سره په خبرو اترو کې د هغه لپاره مو پلان طرحه جوړه کړې تر څو موږ هغه اجازه لیک ترلاسه کړو. کندهار کې د لوبو نه ترسره کېدل ټورنمنټونه یوازینی علت دا شی دی چې په کندهار کې چې کومې لوبې موږ پلان کړي ډېر کله هغه لوبو د هغه لوبو ښکار شوي چې د کورني کرکټ د ډومسټیک څانګې لخوا په کندهار کې پلان شوي وي. نو ډېر کله د ټورنمنټونو مخه مې یوازې هغه سیالۍ نیولې، ځکه چې په کندهار کې موږ یوازې دغه یو میدان په واک کې لرو. که موږ دلته ټورنمنټ ترسره کوو باید د دې لوبغالي کې ترسره کړو. نو دغه لوبغالي چې کرکټ بورډ په واک اختیار کړي د هغوی د لوبو لپاره په امادګۍ باندې بوخت دي، نو بیا ډېر کله د لوبو مخه به هغه شی نیولي. لوبغاړي هم خوښ دي چې دې سیالۍ کې ګډون کړی دي او له کرکټ بورډ غواړي چې د کندهار کرکټ ته توجه وکړي. د سپین بولډ کلو سیالۍ څخه مې په دې ټورنمنټ کې برخه اخیستې ده. په دې کې بیخي زیاته خوشحاله یو، د خوشحالۍ احساس کوو چې په داسې ټورنمنټ کې داسې انټر کلب کې موږ لوبې کوو چې تقریبا دا مو دوم ځل دی چې داسې لوبې موږ کوو او داسې لوبې موږ ته تر دا اوسه نه وی دایره سوي. دا دوم کال دی چې مثلا موږ په دې کې برخه اخلو. د دې سیالۍ دپاره خو بیخي ډېر انتظار هم کړی و او پوره چمتووالی مو ورته نیولی. خصوصي اکاډمي مو ورته جوړ کړی و په بولدک کې. نسبتا 25 اورو تېر انټر کلب نسبت 25 اور ته 50 اوره ښه دی چې بیخي چمتووالی مو ورته نیولی و او دغه لوبې چې دي د پرمختګ لامل هم کېږي د 50 اوره. موږ په ډېره خوشحاله یو چې دغه ټورنمنټ کې مو برخه اخیستې ده او د دې ټورنمنټ لپاره یار تاسو په معلومیږي چې د کندهار او د کندهار سره د کندهار ولسوالۍ ته پاملرنه نه شوې، خو بیا هم موږ چې کومه امادګي نیولې د خپل وس مطابق د خپل پلان مطابق مو نیولې ده او انشاءالله امید شته چې موږ به پلان ولرو. هغوی ته هم دا پیغام دی چې کرکټ باید پرې نه ښودل سي، د خپل وس مطابق کرکټ وکړل سي او د کرکټ بورډ څخه دا غوښتنه ده چې دوی چې دا کوم بایکاټ اعلان کړی دی دا د پاملرنې د وجې څخه شوی دی. اول هم د کرکټ بورډ څخه دا غوښتنه ده چې کندهار ته ډېره پاملرنه وکړي، په کندهار کې ښه استعدادونه شته او د دې تر څنګ چې د کندهار سره کم دغه وشي، د دې سره کم کومک وشي او دوی بیا ټولې ولسوالۍ په نظر کې ونیسي. دغه سره زموږ د سپین بولدک ولسوالۍ هم شته. یادې سیالۍ نن پیل شوې او د روان 2024 زیږدیز کال د سپټمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام وکړي. دا سیالۍ داسې مهال په کندهار کې پیل شوې چې سږ کال په کندهار کې لسګونه لوبډلو په دغو سیالیو کې د نه ګډون پرېکړه کړې او ادعا کوي چې کرکټ بورډ د کندهاري لوبغاړو حقونو ته پاملرنه نه کوي.